السلام علیکم ملګرو، دا تاسو لیدلی شئ د افغانستان رحیم صدیقي ورسره پاکستان فاست بولر انټرنیشنل کرکټر احسان الله. کله چې رحیم صدیقي پاکستان ته راغی نو پاکستان پښتنو ته ډېر ښه ویلکم وکړو، ډېر ښه هرکلی ورته وکړو. که تاسو ته معلومه شي نو یو 3 کاله مخکې چې کوم دی رحیم صدیقي ور پښتنو ترمنځ یو نفرت خوراو، نو په دغه وجه چې کوم دی پاکستان چې کوم پښتانه نو د رحیم صدیقي نه ډېر زیات نفرت کاوه. او رحیم صدیقي چې اوس کوم د مینې او محبت پیغامونه ورکوي نو پښتنو سره څومره مینه پیدا شوې ده تاسو لیدلی شئ چې پاکستان ته راتلو سره ورته څنګه ویلکم شو. خاص کر د پاکستان پښتنو ته ډېر ښه هرکلی ووایو. او دغه تاسو لیدلی شئ بیا چې کوم دی د کرکټر احسان الله سره هم میلاو شوی دی. نو د احسان الله که څومره هم صفات وکړو نو دا به کم وي. احسان الله چې کوم دی یو ډېر سیده او ساده انسان دی. نو څومره کله لر پښتانه دي او که بر پښتانه دي نو په خپل منځ کې همدغه شانتې مینه او ورورولي پکار ده. د نفرتونو نه هېڅ نه جوړېږي. په سوشل میډیا باندې ځینو خلکو له وجې ډېر نفرتونه خواره شوي دي. نو په دغه وجه باندې پاکستان او د افغانستان پښتانه د یو بل نه ډېر زیات نفرت کوي. اوس الحمدلله دغه کسانو د میشن مکمل ناکام شوی دی. پښتنو ترمنځ بیرته مینه او محبت پیدا شوی دی.